په دې قانون کې عزیزانو د هر مرض علاج، د هر مرض تاسو ته پته ده حدیث کې راځي چې یو ډله به په قیامت کې داسې وي چې به بې پوښتنې جنت ته لاړ شي، نه به پیشي وشي، نه به ورسره حساب کتاب وشي، بې پوښتنې به هغې جنت ته لاړ شي. دا به کوم خلک؟ دا به هغه متوکلین وي چې که ته به یې ونیسي دارونه ولې کفا بالله طبیبا، که څه مرض پې راشي علاج نه کوي، کفا بالله حکیما. اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په دې ټوله دنیا کې به په اولیاو کې هم داسې سړی ونه کړی چې هغه دومره متوکل. عزیزانو دا تاسو ته پته ده چې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق، نو ابو بکر صدیق خیال وکړو چې د غار ثور کې دا سوري دي، دې کې چېرته دشمن مونږه ونه ګوري او دننه رانه شي او زما محبوب ته تکلیف ونه رسوي. نو دا خپل کمیس یې وشلولو او په ټولو سورو کې کېښود. یو سوره پاتې شو چې هغې دپاره کپړه نه وه. نو ابو بکر صدیق دا یو خوا اوږده کړه او دا پونده چې ده دا یې په هغه سوره کې کېښوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چې دی هغه د ابو بکر صدیق په دې پتون باندې پروت. اوس دا هم رتبه ده نو وایي سر دې زما په پتون کې ده، پردی وطن دی پکې نشته بالښت. هغه به هم ورځ وه او هغه به هم شان و. ابو بکر صدیق په دې پونده باندې مار وچیچلو. نو خدای چې را داسې کړه د دې ډېر درد نه سترګو نه اوښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ مبارک پرېوتې. حضور علیه السلام چې ورته وکتل چې ابو بکر ولې جاړي؟ و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار چیچلی یم، خوځېدم ځکه نه چې ستا په خوب کې چېرته فرق رانه شي، خو دا سترګې مې بې ادبه وي، دا اوښې ټینګې نه کړې شوې او ستا په چهره مبارکه پرېوته. ویلې ښه. او مار ته یې اواز وکړو چې راشه دې. مار چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد وویله او د ابو بکر په دې خپای چوف کړه. ابو بکر وایي چې په خدای مې دې قسمي که ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته مچۍ خوړلی. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن نه لویه شفا په څه شي کې. نو مار ته ویل چې ولې دې د ابو بکر صدیق وخوړو؟ ورته وی چې یا رسول الله عیسی علیه السلام تقریر کولو نن نه 600 کاله مخکې او ستا ذکر خیر یې کړی چې په مکه کې هغې نه به بیا هجرت کوي مدینې منورې ته او په غار ثور کې به څه وخت تېروي. نو زه د شام نه راغلی یم او په دې غار ثور کې 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار ناست. مار وای مار ټولې سوړې ابو بکر صدیق بند کړي چې ما تا ته پکې کته، دا یو پاتې او دې کې خپه کېښوه. په خدای قسم چې ستا په عشق کې داسې لیونی وم چې په ځان پوهېدی یم او په ده مې چک لګوي. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق سره د مارانو هم دا عقیده دا مې دې پورې درته وایي چې هغه کومه شفا ده چې په قرآن کې نشته، خو خوله ورته پکار ده. زمونږ خولې هغه نه دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر باندې لاس والو او ډېر خوشحال شو. یو سورۃ فاتحه کې چې کوم اثر دی آپ مخ د ځمکه د دنیا په علاجونو کې نشته. یو قل هو الله احد کې چې کوم اثر دی د دنیا په مخ په هیڅ علاج کې نشته. او خلا والا پکار دلته یو زیارت ته اخون پنجو صاحب ورته دا ډېر لوی ولی نن دا 1700 کاله مخکې تیر دی بلار روانو طالبان ناستو روټه سپوره وا ترکاری نه و دو ورته وی چې ولی خپای روټه شته ترکاری نشته ترکاری نشته امنګه روان امنګه چراوړو اخون پنجو سے رحمت الله علیه یو ځل الحمد او درې ځل قل هو ویلا او په منګي چوف کا ولځي بچی اخري چې منګي داسې په غوړیو طالبانو په کې روټه شروع چې خای والا یو طالب په کوي چې لکه سبالم لگا پرې دی نو نور ویلي چې سبالم سره پرې دی الحمدلله قل هو مونږ نه راځي او کې چوف کو به غوړی کیږي سبا چې بیا روټه رالی وظیفه نو انن یو افسر راغلی نو ما ته وی چې اجازه غواړم دا جمعهتون ټول رجسټریشن کی نو ما ورته چې پدې می پوښتنه چې تنخواه پکې کنا اسه د مليان خسيان کوي وی چې څه خو به ایمان که صحیح خو رجسټریشن یو کو که سنین په بلار وها بجلیګر مولا رجسټریشن والا نه د 50 کال کې ما چا تکټیټه خبره نه دا کړی تاسو دوا پکارو په 50 کال کې بجلیګر مولا د وزیر دفتر نه دی لیدلې نه ورغلې دی نه د سکار ورته وی رجسٹریشن کیږي او پلانیټیشن کیږي وای تدبیر کند بندا و تقدیر نه دانت تدبیر کند بندا و تقدیر نه دانت آنکس کې نه دانت و نه دانت کې نه دانت یو انسانی تدبیر دی او یو د خدای تقدیر دی عزیزانو په دې ځمکه چې سکیږي دا د انسان تدبیر نه دی دا آسمانی تقدیر دی پینځه شیزونه دي چې دا غي علم سوا د الله نه بل چاته نشته پینځه شی ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم هیڅ چاته نشته چې کوم ورځ باندې بقایمي ورځ بد جمعې وي په کوم تاریخ بقایمیږي دای چاته پته وينزل الغيث باران بکله کیږي دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته ويعلم ما في الارحام او د مور په خېټه کې به الک پیدا کیږي او که جنای بکیږي دا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس ته دا علم نشته چې زب سبا څه کار کوم اراده یو څه کړی وي او ورپېخه څه چلو شي ورپېخ بل څه هلکه تاسو د بلوچستان ولکه دغه نه پوهېږي زه اردو کې خبرې نه ته پښتو سمه نه شوې اراده یو څه کړي او ورپېخ بل څه وما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به کم ځای کې زه به کم ځای کې مړ کېږم په کور کې به مړ کېږم اکسیډنټ کې به مړ کېږم جهاد کې به مړ کېږم بم نه به مړ کېږم ډز نه به مړ اس علم اس نفس سليمان عليه السلام تقریر کولو اسرائیل علیہ السلام داغه مجلس ته راغی یو بوډا سپینګیره پکې ناستو نو هغه ته د اسرائیل داسې ډېر کتل سليمان علیہ السلام نه تاسو کو چې دا څوک ته ماته ډېر ګوري وران ورته دا د مرګ فرشته ده
ویل د ده دا کته خو ما ته خطرناک دي. ای سلیمانه دې ملک نه ما لرې کړې. دا خبره کېده په شام کې. سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو د شام نه راوچت کړو د هندوستان ځمکې ته یې راوړو. اسرائیل نه تپوس کوي چې دا ولې دې دې بوډا ته داسې کته؟ ورته وی چې ما د وجه د ډېر تعجب نه ورته کته. ما ته حکم شوی و چې دنه روح واخله په هندوستان کې په فلاني ځای کې، او دی ناست دی په شام کې کل اوس 15 منټه پاتې دي د ده د روح قبض کولو کې. نو حیران هم چې دی به 15 منټه کې هلته څنګه رسي. وایه سلیمانه د الله وعدې رښتیا دي. بس ورپسې را پاوا شو، راغی هندوستان ځمکه کې روح واغوست. نو وما تدري نفس بأي ارض تموت. اس نفس ته دا علم نشته چې زه به په کومه ځمکه مرم، زه به کوم ځای کې مرم. نو عزیزانو مونږ څه شی دا طالبانو چې بیا الحمد او قل هو ویله او په منګي چوکوله غوړي کېږي نه، غوړي چوکۍ غوړي کېږي نه، بیا اخون په جوس ابراغ ولکه بیا څه چل دی وی چې مغه الحمد او قل هو دا مونږه په چوکو نه غوړي کېږي. ول بچي الحمد او قل هو مغه دا خو خپل دا اخون پنجونه ده خلا ولا پکار. نو زمونږ خلی دا اخون پنجونه دي. دا هغه قرآن دی. د سهار مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او تلاوت کوي، او د پیریانو یو عظیم جلوس تېرېده ورته ودرېده چې وایي اورېدو او څه وخت کې خپل وطن ته لاړه. پیریان نو خپله دنیا یې راغونډه کړه پیریانو او ورته یې وویل چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد. مونږ داسې قرآن واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي. پیریان ټول لیوني شو او راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعوت د تبلیغ ورکړه چې تراشه او مونږ ته تبلیغ وکړه او دا قرآن مونږ ته مو وایلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل وخت پیریانو ته لاړو. دنیا په هغه ورځې یو دوه کسه ماته راغله. یو چې اوس کله داسې چل کوي، کله داسې کوي، کله شونډې خوځي خبرې کوي. مالې چل څه دی بچه؟ ویل ما سره یو ملګری راغلی دی، دیوبند فارغ دی او تا سره تی کتې. څوک دی؟ مال چې دا ورسره ملګری څوک دی دا به ښایي څوک دی؟ وی جن دی. په دیوبند کې دوره کړې ده د مولانا مدني نه او ستا کتو ته راغلی. نو زه ورسره دا خبرې چې کوم نو ورته یم چې تا ورته وښیم او که نه وایي ما ته وی چې ما ورته ښایم او دومره ورته ووایه چې ستا کتو ته راغلی. نن په هر درس کې دا په خدای باور وکړي په دې چرخخیلو کې یو حافظ صاحب چې هغه به په ړندو سترګو حج ته تلو. زه درته نشم ویلی چې هغه د کوم قماش بزرګو د هغه کومه رتبه وه. تقریر مې و د هغه په جومات کې. زه سملاستم د شپې 2 بجې وې چې څه اواز مې غوږ ته راغی چې سترګې مې پرانیستې چې ګورم یو 25 هلکان ناست دي، سپینې ټوپۍ په سر دي او لګیا دي حافظ صاحب نه گردان کوي. نو زه حیران شوم چې په دې شپه څه کوي دا. خیر مال طالبان به یې د هغه سره درس به و ډېر لوی چې سترګې مې پټې کړي او 15 منټه پس مې چې سترګې کولو کړي نو هېڅ او دی په مونځ ولاړ دی. چې مونځ یې وکړو مال حافظ صاحب دا ماشومانو ته سبق څنګه ویل ویل وده شه وده شه. بس سملاستم خو خوب نه راتلو. سهار مونځ چې وشو چای مې څښلی وم هغه سره مالې حفیظي صاحب ما ته به دا خبره کوي چې دا بېګا څه چل. ویل دا پیریان دي د ورځې ځای نه کېږي د شپې سبق سره تاسو خیال را اوس تاسو په ایمان ووایئ چې پیریان غوندې مخلوق هم خپل قوم ته دعوت ورکوي چې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد. داسې قرآن مونږ واورېدو چې هغه سړي ته د سمې لارې هدایت کوي.
نو قرآن کریم واحد کتاب دے تر قیامت پورے چې دا رائے نجات تے دا رائے ہدایت تے دا دا ہر مرض علاج واحد کتاب نورس کی علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغې د هیڅ شي په وجود باندې قائل نه دي هغې عقیده دا ده چې لا موجوده الا هو موجود هیڅ نشته مگر الله علماء ورپسې راغلي دي چې دا تاسو څه وایئ دا کائنات دا ځمکې او اسمانونه او فلان فلان چې ډېرې تنکړي دي هغې ورته وایي چې داسې وخت و په دې کائنات چې هېڅ نه و او الله و که نه هېڅ نه ځمکې وې نه اسمانونه و نه بني ادم و نه پیریان و هېڅ نه صرف او دا الله تعریف څه دی ما لا ابتداء له ولا انتها الله نه ابتدا لري او نه انتها لري دام نشي ویلی چې هغه کم وخت دی چې الله پکې نه و داسې نشته هغه کم وخت دی چې الله به نه وي دا نشته نه ابتدا لري او نه انتها دا د عقل نه بار خبره ده نو چې هر کله الله ابتدا او انتها نه لري او هېڅ نه و والله هېڅ نه نو الله په خپله نه دی ویلي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سچ تاسو ګورئ دا به ټول فنا شي دار سبا اذا السماء انشقت يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اسمان به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه را پریوځي سپوږمۍ به ماته شي نور به مات شي ایس ارث به ختم بل ځمکه به وغوړېږي دې دپاره ابتدا به څه اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها په ځمکه کې چې څومره اثقال او دفاین دي ځمکې ته به حکم وشي ټول بار کا بني آدم با راور پس عزیزانو دې کې به یو ډله د خنزیر په شکل کې راپاسي د دې ځمکې مختلف شکلونو کې به دنیا راوځي یو ډله به د خنزیر په شکل ابا کومه ډله چې بے غیرت او بے غیرت چاته وای چې دې ولاړی او خزه پردي سړی له لاس ورځي وای په ایمان زموږ ملک داسې دی کنه ها دې ولاړی او خزه صدر بوش له لاس ورځي دې ولاړی او خزه واجپای له لاس ورځي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې راځي الله دې امان الله دې امان عزیزانو بیا دا یو ورځ به څومره کان مقداره 50,000 سنه د دې یو ورځې مقدار به 50,000 کال اوس کم 50,000 کال د هغه یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو میاش به د دې دنیا د میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو نو کروڑونه کال شو ها جی کروڑونه کال به یو ورځ او دا دنیا به ولاړی دا انور به یو نيزه د زمکه د پاسه زمکه بلاندې د تانبی وی لاندې به زمکه خپونه غوخه توي او پاس به انور دا مازغه د اوریجو په شان فوټ کیږي په دغه وخت کې یو ډله داسې وي چې هغه به د الله د رحمت د سوري لاندې ولاړی دا ورځ به دومره وکړه په هغه چای چې چا د دنیا ورځې په بې دینۍ کې تېرې کړي چا د دنیا ورځې د الله په بغاوت کې تېرې کړي چا د دنیا ورځې د الله نه لرې تېرې کړي دا ځمکه ورځ به په دې خلکو ډېره وکړي
او په نیکانو به دا ورځ دومره وي لکه څومره وخت چې په 2 رکعاتو نفل ډېر 2 رکعاتو نفل عمره وخت به په نیکانو دغه ورځ ټک ټک کې به بس کار خلاص شي. نو د دې وجه نه عزیزانو 2 څیزونه دي چې دی نه ځان ډېر لرې ساتئ. 2 شیونه، یو غرور ځان ته ویل چې څه دا زړه ټکی دا دومره خطرناک دی چې د دې څه انتها نشته. په دې کائنات کې داسې څه شی شته چې هغه وایي چې زه د خدای په مخ کې شته. که بني آدم وایي چې زه سکند کې ختم زه یو د خدای د ذات سره جوړي. الکبریاء ردائی، کبریایت چې دی الله وی دا زما صادر دی، زما په مخ کې څنګه وي الله وی زه خو زه یم ته څه شي. د شپې 2 بجې وي بوټو صاحب سره مې خبرې کولې د شپې 2 بجې ما تو वही जो आप लोग क्या चाहते हैं मालूम तो कुछ नहीं चाहते नीचे नहीं बताएं माल सर का अमन है मैं बात करूं नीचे माल आप गुरूर के बाम पे बैठे हैं और उलमा आपके जेल में पड़े हुए तो आप भी कुछ नीचे से उतर आए तो बात बन जाएगी। मैं तो मैं मगरूर हूं बराबर। माल गुरूर वो चीज है कि आदमी समझता भी नहीं है और उससे हो जाता है। इसकी क्या मिसाल है माला ये लफ्ज मेजॉरिटी जो कहते हैं ये मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं होगी। मां तो वही जब किस बात से तो मेरे दिल को अपील मेजॉरिटी होगी और तुम नहीं होगी। मेजॉरिटी शका देख दारियो ځان ته ویل چې زه انجام فرعون وګورئ انا ربكم الاعلى به نمرود وګورئ شداد وګورئ امان وګورئ فرعون 400 کال خدای ویل څلور سوه موسی علیه السلام ته وی چې خدای خو زه یم ته کوم خدای را لېږلی نو چې د فرعون مخې ته ولګول وغورځوله فاذا هي ثعبان مبین یو لوی اژدها ترې جوړه کړه لاندې شونډه یې د فرعون په ځمکه پرته وه او پاس شونډه یې په محل پرته دومره یې خوله کړه فرعون چې داسې ورته وکتل 100 کرتې د یرې غل نه شو ټینګولی په دستونو تاسو خیال ده د یو امثال یعنی د یو موسی د امثال علاج بیا 400 کالو خدای سره نو عزیزانو غرور نه به ډېر ځان ساتئ چېرته په دې غاویره نه شئ چې ما ګیره پرېښېده وه ګومنځ ګرځی ځان سره وه دې پورې یو خبره واورئ په دا ګیرو ګیرم به لکه دغه نه شي یو طالب ته یو خان وویلې چې ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده اوس که دا خبره مونږ ته وکړو خو په ټکي ورته پرزو نه کوو که وګوره زما ګیرې ته یې د سپي لکۍ ووایه دا طالب ورته وی خان ما ته پته نشته ولې ویل که دې ګیرې ایمان تېر کړو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تېر نه کړو نو ستا دا د سپي لکۍ ترې ښه ده اوس په دې د یو لوی بزرګ مثال وایي مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا چاخت نکل کہ آپ میرے قبلہ و کعبہ آپ میرے قبلہ و کعبہ
زمونږ یو ملګری دی، هغه د امیر سره چا خان ټکی نه ویلی، بیا ورته ډېر په غوسه و. خیال هم راغی چې خان دې ولې زما نوم سره وویل. نو مولانا مدنی ته لیکي چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں. مولانا مدنی ورته خط لیکي کہ آپ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو پڑھانا چاہتے ہیں. مجھے خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو خود اسی نہیں کرتا. مولانا حسین احمد مدنی بین الاقوامی شخصیت ورته وایي چې میں تو اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں. کیوں؟ کتے کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا، تو مجھ سے کتا بھی اچھا ہے. دا د مولانا مدنی الفاظ. تاسو خیال را زما عزیزانو، هغه مولانا مدنی په دیوبند کې مې دا رومال اغستو بازار ته ووت. کم دکاندار نم چې اغستو نو هغه ډېر چای مې راغوښتی او ما خیال دی پکوړې هم وي ورسره کڅو. نو مالے نہیں پکوڑے نہیں، آپ میرے حضرت کے دربار کے مہمان ہیں. میں ویلی 40 سال حضرت مدنی کے خدمت میں رہا ہوں اور خدا کی قسم کہ بیک وقت وہ 20 جگہوں میں تقریر کرتے ہوئے دیکھے گئے. مولانا مدنی وہی کہ مجھ سے کتا بھی اچھا ہے. درته عجیبه خبره و، یو سړی و 2 کاله به کېږي، په ټلیفون به ما ته کنځلې کولې، ښځه او لور او ما به دا کنځلو بدل کې ورته جزاک الله. یو میاشت لګیا و، ما د هغې جواب نه ورکړ. یو 2 میاشتې به کېږي چې راغی، خو دومره ګیرې پرېښې ده، لاس یې راکړو، ما لاس یې ښکل کړو، کېناستو. ما ته ویل چې مولانا صاحب معافي غواړم. ما ویل ولې؟ ویل زه هغه دوراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې. ما ورته داسې وکتم، ولې دې کولې؟ ویل زما ښځه خدای تباه کړه، ښځه مې بربنډه ګرځېده به، هغې چېرته ستا کیسټ اورېدلی و چې بربنډو ښځو پسې بد ویلي دي، نو د هغې زه ورغلو کړی وم او تا ته به مې په ټلیفون کنځلې او تا چې کوم جوابونه ما ته جزاک الله ویلي دي، نو مولانا صاحب زه ریوان ته لاړم او ډېر مې خدای ته وجړل. او اوس په تبلیغ کې موضوع د بشیر آباد یم. تاسو خیال را کنزل درته سو سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. ما ورته وی چې زه په دې ټکي مې عمل کړی چې سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں. په طائف پیغمبر دعوت ورکوي، د تبلیغ د دین دعوت ورکوي، او د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه، ویلو اولې یې پکانو دا لیونی دی، پکانو داسې وویشتو چاپاڼې مبارکې د وینو ډکې شوې. جبرائیل راغی چې الله وایي چې دا طائف کې واړو په بله چې ټول ختم شو. د الله سوچت یا الله د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړو، یا الله ته په د رحمت باران وکړو. اندازه کوو او دا خپلتونه چې مونږ کې دي پیدا، قسم په خدای که مونږ انسانان رحمان بابا شعر دی چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب. یو ځای کې وایي چې لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، لیونی شوم نن مې یار لیدلی نه دی، ما د درس جهان سردار لیدلی نه دی. ساقي نشته چې یو جام د میو راکړي،
ساقی نشته چې یو جام د میو راکړي بې ساقي مې جام تیار لیدلی نه دی زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی غریب سړی که د کروڑ روپو خبره وکړي دا مالدار ورته کښېنه مړه د خپل حیثیت ته دې وګوره نو د ډمې زویه ته دې د حیثیت د کم ځای نه راغلی ته او زه یو ځای د آدم علیه السلام اولاد دي دا ټول بني آدم اولاد آدم دی که نه نو ته زما ورور ته په پیسو باندې دومره شوي چې ته ورته وکړې د حیثیت نه دې وګوره خان سره ته خبرې کوي نو زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته په جرګه کې مې نسګار لیدلی نه دی چې پیسه ورسره نه وي خود غریب دی ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی زه رحمان د محمد د درخاک روم یم زه رحمان د محمد د درخاک روم یم ما یو بل داسې دربار لیدلی نه دی په خدای قسم چې یو د رحمان بابا دیوان اوس بله خبره تاسو ابل کالي هوم سیکرټري ما ته ټلیفون وکړ چې یو دوه امریکن دي تاسو سره ملاویږي دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زه غبرو غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی بیخي خدای دې امریکا هلاک کړي نو مالبا سره څه کار دی ویل رحمان بابا باندې ریسرچ کوي مال راویلی که خو ترجمان ورسره راولیږه نو زه خو پښتو د انګریزي نه پوهېږم ویل پښتو ورځي مال ښه راویلی دوم سیکټي په موټر کې راله چې ګورم دا زما عمره ګیري دي سپینې ټوپۍ په سر دي دا زمونږ غوندې جامې اغوستې دي او څادرې په اوږه اچولې کښېنه مال دا پښتو ویل مونږه امریکن انټلیجنس ډایرکټران دي 12 کاله وشو چې مونږ په رحمان بابا باندې ریسرچ کوو امریکن گورنمنٹ مونږ فری کړي یو دې دپاره نو مالداګیري او دا جانې ویل دې ریسرچ دپاره مونږ 3 کاله په کابل کې تېر نو کابل کې ویل هغه د طالبانو حکومت دی بېګیري سړی پرېږدي نه د طالبانو داسې حکومت یا الله بیا یې راو یا الله د خپل حبیب په خاطر خدای د طالبانو عزت بیا بحال خدای امریکا سره د دوستانو تباه و برباد او خدای دا غرور مات خدای دا غرور مات نو امریکایان یې بېګیري نه پرېږدي نن پې کړکځی دی که څه شی دی ښځې بیا راووتې شکر یې ونیسه چې وایي د حیات آباد نه ټول ټلویزیونونه او ویسیارونه ختم شو بیا کابل ته لاړل نو ما ورته ویلي چې ما سره څه کار دی ویل مونږ په امریکا کې دا اورېدلي چې دا رحمان بابا ته ډېر پوهېږي چې دی نو تا نه سر معلومات نو شروع شو 10 بجې راغلي وو 12:30 بجو پورې 2.5 घंटे ناست اخر کې کاوه ما وایي اوس کله یو دومره ټیپ ریکارډر وویستو ما ته وی چې مونږ دا اورېدلي دي چې تا په سپیچ کې اواز ډېر ښه دی نو مونږ ته یو 3 قصیدې ټیر کړه مونږ امریکې له ځان سره وو مال دې خوښه یو مې ورته دا وویله چې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي
عقوبت بد یو خند سینې وزي ته چې تل پهر یو خاخ باندې سمر خوري که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړي تو نالک دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواها او ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دې کبا ورکړي نو وای چې واه ګډ یو بلا چې بلبلې پکې نوی بوستان سکړما بے میوه بسر وی قد خرامان سکړما چې علاج می د مرض کولې نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابت خالی منګولې درمو کباب شاهد اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لا حکم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما زما عزیزانو یو کتاب راکوم اسماعیلا کتاب شته کتاب راکوم امریکا کې چاپ کړی په یو سایډ باندې د رحمان بابا اشعار او په بل سایډ باندې انګریزي کې شاعر پیدا کړی دی دغه ترجمه یې کړی هغه کتاب چې وګورئ پاکستان داغه سي چاپ تصور نشي کولی کم رنگ کې چاغي چاپ کړی نن په دې ملک پښتانه د امین د پښتانه کابل کې پښتانه خراب شو کابل کې پښتانه خراب شو یاره خو چې دا پښتانه ټکه وورم کنو دی خلیله کوتا کونی سم دي دا ټول غاښونه په مات پښتانه پښتون که پښتون وې نن به د رحمان بابا په یو لفظ سر قربان وله و به کنه یو لفظ تاسو خیال را نن د رحمان بابا کتاب پښتنو دمانو له په میراث کې ورکړي سمره دمان چې ګوري د رحمان بابا شعرونه د سړي زوی چې ګوري د رحمان بابا شعر ګوري دا ځان ته زویل ولن رحمان بابا غزلی رحمان بابا د دې دولتمندو خبرې چې تاسو اورئ یا راخصه کې چې دا د طالبانو غوندې نظام لاس کې راشي کنه نو به ګوري چې په دې پیښور کې څومره په دې سره کومړي پراتی بچاری او راځي دا پښتنه به نه کوم چې د سړی زوی او کتس کیږي او دا زمون وطن دی او دا زمون ملک زما عزیزان اوس وګورئ تاسو پښتانه او قبایل پښتانه په صدر کې چې کول نه کوشي دا مخامخ څه شي جوړیږي د سنا مله ډینس پلازا په دې ډینس پلازا باندې اوس ورشي چې یو قسم یعنی دا د خزو یو نوې حرام کو او نوې عیاشانه آیات آباد د خزو شفی مارکیټ د خزو آرمی سټیډیم د خزو کوچی بازار د خزو یو رامداس پاتې مونږ پکې اوسېدو کله چې تیراوتی د ورشه رامداس په خپل کې سپي ولاړی سړی دننه ټولې خزي بس کومه چې ګوري کنه د خپل تناسب دغه کسړی سمم کوي خزي خرابي دي د دې علاج ګران تاسو پوه شئ مسله خود څه ده چې بلا ضرورت به خزه د کور نه بار بلا ضرورت په کور کې هم په زور نه ګرځي چې د دروازې نه خو پردې سړی د پڼو आवाज وانه په خوا به ګیرخریلو خزي په موټر سایکل سره کړي اوس دومره ګیري په ډبډګي سره کړي خزي راځي چې ما ورته وکړي چې تاسو دښمن دار دومره ګیري نو دا اوس ګیري دینه خو ډیلې خي دینه خو په ایمانه د سپیلا کای خل
چا پسې کې بربنډه ښځه په موټر سایکل ناستې هغه ګیره ده که د سپي لکۍ ده ګیره. نو د دې وجه نه عزیزانو وخت وپېژنئ، دغه لنډی غوندې وخت وایي غافله پاسه که سودا کړې نن جوار. ما خو سودا وکړه د بیلتون په دوکان، خبر نه وم چې د بیلتون د ټګۍ کار. ډېر لږ وخت تاسو راغلي دنیا ته صرف دې ته یې چې کار وکړئ. غنم چې سړی کري نو په دې امید چې دا به شپږ میاشتې پس زه بیا کټ کوم او د دې روټۍ وکړم. ټیک ده، مسلمان دنیا ته راغلی دې دپاره دی چې آخرت دپاره به کار کوي او د مسلمان هره ادا چې ده هغه به دین وي، هره ادا به یې قرآن وي. زما عزیزانو ټولو ته وایم چې یو خو د دې مالي خلکو ته وایم چې الله دې تاسو ټول خوشحال لري. ما 20 کاله په تاسو کې ډېر ښه تېر کړي. قاسم زما زوی دی، ډېر ښه علم خدای ورکړی دی. ټوله ماله پرې راغونډه شئ او د دې مرۍ نه یې ونیسئ او ماسخوتن کې دلته درس د قرآن شروع یا ماښام. ټیک شو چې مونږ ته به ماښام مانځه نه وروستو د قرآن کریم 2 آیاته ترجمه کړو او چې وخت درته بیا میلاویږي د جمعې شپې ته ځئ. زه وایم قیامت زمونږ په دې سر ولاړ دی، نږدې دی، خو د تبلیغ والاو لږ رستو کړی، ځکه چې الله ویلو والا یي نو قیامت به نه برپا کېږي. خو دوی که په ریوند کې دي او که په امریکا کې د تبلیغ اجتماع چې کېږي دا څه د ټوکو خبره هم یا په لندن کې چې کېږي دا څه د ټوکو خبره هم. عزیزانو آخري خبره واورئ. د تبلیغي جماعت مشر چې و مولانا الیاس رحمت الله علیه، ما هغه سړی لیدلی چې چا د مولانا الیاس رحمت الله علیه سره په دلی کې په یو کمره کې شپې کړي. د هغه نامه وه مولانا عبدالمعبود صاحب. هغه په 163 سال عمر کې وفات شوی. ما ته پوښتنه وکړه دا حاجي صاحب را سره که نه وي، پوښتنه مې ترې وکړه چې دا مولانا الیاس صاحب څنګه سړی دی. ویلې بچیا د هغه خبرې مونږ چپ کړي دي، هغه قاسم سره شته. مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه سړی و؟ ما ته بچیا بیمار یم، ډېرې خبرې نشم کولی، خو د تقوا دا عالم د مولانا الیاس چې طالب په مسواک په دې پوزه داسې طالب نو هغه طالب اوس مسواک باندې داسې کول سړی خو مړ کېږي نه. مولانا الیاس صاحب د شپې د طالب کوټې ته ورغی او معافي وغوښته کہ بیٹا مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو مسواک سے مارا ہے. طالب ورتل کہ حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی، آپ نے شفقت سے کیا ہے. ویل پدیم تسلی ونشوه سهار زوله په جرګه بوتلم. مولانا الیاس صاحب را پسې راغی چې ته ما سره په جرګه دې طالب ته لاړ شه. چې طالب کمرې ته ورلو، طالب ورته په ژړا شو چې حضرت یہ تو کچھ بات نہیں تھی، آپ مجھے تباہ کرائے. ویل نہیں بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے کہیں اس کا مواخذہ نہ ہو جائے. دا تقوا وا ما ته وایي چې نور قیاسونه ته تکوه. بیا والا زوی خدای څنګه ورکړی مولانا یوسف صاحب په سن 60 کې په دې عیدګاه روډ باندې عیدګاه جماعت کې جلسه وه، اجتماع وه. نو مونږ هم د شپې ورغلو، چې ورغلو نو تقریر یې کولو. یو ټکی اوس هم سن 60 نه زما په زړه لیکلی میرے بھائیوں دنیا کی محبوبات کا حسن بنوٹی ہوتا ہے. اوٹھیں رنگ سے لال کیے ہوتی ہیں، چہرے پہ پاؤڈر لگایا ہوتا ہے، بنوٹی حسن ہوتا ہے. دنیا کی محبوبات کا حسن بنوٹی ہوتا ہے اور جنت کے حوروں کا حسن فطری ہوگا. قدرتی اوٹھی بھی لال ہوں گی، چہرہ بھی لال ہوگا. قرآن کے خدا پاک لکھا حور مقصورات فی الخیام، سبت سمرئی کأنہن الیاقوت والمرجان، د یاقوت او د مرجانو په شان. خبرې پسې خبره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تلو
نو جبرائیل علیہ السلام جنت ته بوت په جنت کې دی ګرځي ګوري په دې کې جنت کې رڼا شو د رسول الله سم دا خیال شو چې جوړ د خدای دیدار دی نو جبرائیل ورته وی جنا دیدار نه دی دا څنګه رڼا شو وی هغه مخامخ محل کې وګوره یو جنای ولاړه ده هغه ته چې وکړه نو په خندا شو خوشاله شو نو دا هغه د غاخونو چمک په ټول جنت پریوته نو ځکه ټول جنت رڼا ویل دا څوک ده وستا مطلب چې کوم هوري خدای ورکی دا دغه خدمتګار ده اوس دا به خدمتګارو حالي او د سړو چې خادمان وی هغه بڅنګي سړي بڅنګي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه درې خمو لباس به چولې خادمان او کنګن به پلاس کې چوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا او په دواړه لاس به کسبه تمره دا خادمان د جنت کسبه تمره لکه ملغلر نه تاروباسي او یو د بل د پاسه ټپکاوي داسې د ملغلرو په شان بخښتي اوس ته په ټول پاکستان کې ګرځي چې ته خسته سړی پکې شته وای پروفیسور سره د بادشاہ نه روي څخه تر غدا پور ټول چې ګوري والله کډه خوشاله شي ستان او قران بداسي لکه ملغلري استاد هورو خدمتګاری بداسي چې د غاخونو چمک به ټول جنت رڼا کوي دا دومره لوی نظام درته الله تیار کړی دی او کاش کاغه د پارم لګه خواري وکړه او کاش کاغه د پارم لګه خواري وکړه